پنجابیانو ایله منډۍ په پاکستان لاهور کې ده، خو ولې زموږ د لر او بر افغان ملت د احمدشاه ابدالي بچیانو ایله منډۍ نن سبا په ټیک ټاک کې ده. هغه د بې غیرتوب کارونه پکې روان دي. په ډېرې بخښنې سره د ټول افغانان نه ښیم، هغه دلالتوب پکې روان دی، هغه د اسلام په ضد باندې کارونه پکې روان دي چې یقین وکړه چې سړی وایي چې یاره زه څنګه افغان یم، زه څنګه پښتون یم. ډېره د شرم خبره ده موږ افغانانو ته، او زموږ آینده نسل به تباه او برباد وي که دا ټیک ټاک داسې روان وي. دا زموږ پښتانه په دغه لار روان وي. دا عکسونه مې چې لګولي دا یو مثال دی، داسې په سرهاو غټ غټ سړي، ګیرور ځوانان، زموږ او تاسې خویندې میندې، زموږ او ستاسې هغسې اثرې، هغه دلته په ټیک ټاکونو کې راځي او ځوانانو سره خبرې کوي. زه داسې نه وایم چې ښځې حق نه لري په ټیک ټاک کې یا فیسبوک کې یا مبارزه حق نه لري، خو د چیش دپاره مبارزه باید سیاسي مبارزه وي، د لر او بر افغان دپاره مبارزه وي، د وطن دپاره مبارزه وي، د تعلیم دپاره مبارزه وي، د ښځو د حقوق دپاره مبارزه وي چې همیشه د ښځو حقوق په لر او بر افغان وطن کې زموږ پښتنو کې د خپو لاندې کېږي. مګرم دلته راځي په زرهاو کسان ورته ناستي، هغه کمنټونه، هغه خبرې کوي چې ولاکې نه په انسانیت کې راغلي، نه په افغانیت کې راغلي، په شرمونې او شرمولو زموږ افغانان پښتانه ټول کې په لر کې دي که په بر کې دي. زه تاسې نه پوښتنه کوم چې تاسې د یو جلۍ سره لایب کې راځئ، د یو ښځې سره لایب کې راځئ، که چېرته ستا ښځه یا ستا لور د بل چا سره لایب کې راشي او داسې خبرې وکړي او په دغه انداز باندې غږېږي، په تا باندې به څه تېرېږي چې ته د پردو تورسرو سره غږېږي؟ راځي دی که نه مه غږېږئ ورسره. نن سبا چې څومره بېادبي دې ماتې کمیس او پرتوګ وباسي، هغومره به تا ته ویو ډېروي، هغومره به دې فالوور ډېرې ورشي په ټیک ټاک کې سر ورښکاره کوي. کومه جلۍ چې د بېادبي دې ماتې د اسلام په خلاف وي، د افغانیت په خلاف کارونه کوي، د پښتو په خلاف کارونه کوي، په میلیونهاو فالوور لري او زموږ افغانان هغې ته ناست دي. او که ته ورته خبره کوې، ځکه خو مولانا بجلیګر صاحب تاسې ته کنځلې کولې که نه چې تاسې پښتانه افغانان د بېادبي نه مافې هر یو علت به یې داسې استعمالو، ځکه تاسې هر څه یې دام دی دغه. او که دا دغه وي، دا شی جاري وي، انشاءالله زموږ آینده نسل نه کفارو ته ضرورت شته، نه بل چا ته ضرورت شته چې زموږ نسل تباه کړي. انشاءالله همدا تاسې د ټیک ټاکرانو، همدا تاسې د لوسو خلکو چې دلته یو میسج ورکوئ چې زموږ پښتانه افغانان یعنې دغه شانې طبقه خلک دي. موږ والله ټیک ټاک هم وشرمو، موږ قسم پښتونولي هم وشرموله، موږ افغانیت هم وشرمو، هر شی چې پښتنو ته راشي په شرمونې وشرمئ. څوک ټیک ټاک یې لیکولی نه شي، ټولې کنځلې دي، یا به جلۍ د هلک سره ناستي هغه خبرې به کوي چې زما په خوله نه راځي. نو د پښتنو د لرو برو افغانانو ایله منډۍ چې ده هغه نن سبا په ټیک ټاک کې جوړه شوې ده. الله دې په رحم وکړي او نالت دې په داسې خلکو والي.